ولې دا زموږ په دې ملکونو کې چې دې قبرونو ته پراته دي او درګاهونو او دربارونو والا او دعویدار د اسلام او د توحید ولې دوی لا اله الا الله نه وایي ټول وایي لا اله خو په معنی ځکه زموږ د زمانې د مشرکانو نه د مکې مشرکان څه ګورو پیغمبر هغوی ته ووایي لا اله الا الله ووایي هغوی ویلې وه نه ویلې ولې نه ویلې هغوی ته پته وه که موږ لا اله الا الله ووایو نو د دې معنی دا دی چې د الله سره به بیا هېڅوک نه شریک نه وي دا کلمه او زموږ د زمانې هغه دا کلمه وایي او ورسره شرک کوي نو هغې ته ګوره شو نو په دې کلمه کې دا دوه خبرې څه دي لازم دي نفي اثبات دا خبره حدیث هم ثابته ده صحیح مسلم کې دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ګوره من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله ووایي په دې خبره ختمه نه شوه ګوره وکفر بما يعبد من دون الله او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو ګوره وایي نفي پکې لازم دی د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو حرم ماله ودمه وحسابه على الله اوس د ده مال هم حرام شو حساب د ده مال حرام شو یعنې مال ته څوک نشي اخیستی وینه یې څه شوه حرامه شوه نشي یې وجلی حساب یې په چا دی باطني الله ته سپارلی شي خو دا هله چې کله دې انکار وکړي د غیر الله د بندګۍ دا خبره پکې دنه لازم ده وکفر بما يعبد من دونه یو بله خبره بعض خلک د دې غلطه ترجمه کوي چې کله ته ورته ووایې لا اله الا الله څه ترجمه ده وایي معنی دا دی چې نشتی رزق ورکوونکی مګر یو الله یا نشتی خالق مګر یو الله نو دا عقیده خو د مکې د مشرکانو هم وه بیا خو هغه مسلمانان شو که چېرته د لا اله الا الله ترجمه دا شي چې رزق الله ورکوي یا مخلوق الله پیدا کوي یا نظام الله چلوي یا مرګ او ژوند الله راولي نو دا خو د مکې د مشرکانو هم دا عقیده وه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ای پیغمبر که ته دوی نه تپوس وکړې چې د ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي دوی به وایي چې چا دوی به چې الله پیدا کړي نو بیا خو هغوی مسلمانان څنګه که چېرته د کلمې دا معنی شي نو بیا هغوی مسلمانان حسابي که نه حسابي حسابي او د کلمې دا معنی نه ده هغوی به دا خبره کوله وایي موږ دا منو چې الله خالق ته او رازق ته او مرګ او ژوند او نظام او دا هر څه د هغه په لاس مشکل یې په کوم ځای کې جوړ کړی نور معبودان یې ورسره شریک کړي او چې کله به پرې رد وشو نو څه به وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ ګوره د دوی داسې بندګي نه کوو خو د دې دپاره لګیو چې دوی موږ نږدې کړي الله ته جاخې دلته جوړه کړې وه نو ځکه که څوک دا وایي چې لا اله الا الله معنی دا ده چې نشتی رازق مگر یو الله نشتی خالق مگر یو الله بعض وایي نشتی موجود مگر یو الله دا هم ډېره غلطه ترجمه ده نشتی موجود مگر یو الله دې نه ګوره دا معنی هم راوځي چې یعنې دا څه چې دي په دې کې دنه څوک دی په دې کې الله دی دې کې د الله وجود دی نو ځکه صحیح ترجمه یاده کړئ د دې کلمې لا اله الا الله معنی څه ده نشتی حقدار د بندګۍ مگر یو الله دویمه ترجمه نشتی معبود په حق باندې داسې هم ویلی شي نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله دا خبره یاده کړئ د ترجمه یاده کړئ